دستورو مزل. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو او د ستور مزل د خپرونې خاصو مینوالو، سلامونه، مینا او پیرزوینه مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ و جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله دا د یو ځل بیا ستاسې د خوښې د ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څیر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو اوریدونکو، د ستورو مزل په خپرونه کې نن د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول نهمه برخه درورو. خو وړاندې له دې چې د نهمې برخې د نشر ور پرانیزمه، ورځو لومړی د تیرې اتمې برخې وروستۍ جملې درورمه چې تیره اتمه برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. خو په دې هیله یم درنو اوریدونکو چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې په تیره اتمه برخه کې اورېدلي و چې د قافلې مشر په خولو کې ډوب شو. د سردار خبرې ډېرې سختې او قهر وړ وې. آیا ته د خپلې قافلې د هر مسافر نوم پیژنې؟ دا خو ناشونې خبره ده. بیا نو تا څنګه ژر نوم واخیست؟ د قافلې مشر ورته په ویرونکي ډول وویل: سرداره، د دومره سترې قافلې د خلکو نومونه به زه څنګه په یاد وساتم؟ خو د مهروز نوم په دې خاطر پیژنم چې هغه همدا نن سهار وختي زما کوټې ته راغلی و او د الیرها په لور د تلونکو په نوملړ کې خپل نوم سردار صاحب ولیکه. ډېر ښه، ولاړ شه او مهروز نوم یې را حاضر کړه. کله چې د قافلې مشر ستنېدلو نو سردار ورته په تاکید سره وویل: خبردار چې مجرم در څخه ونه تښتي او کنه د هغه په ځای به تا ونیسو او بیا به ټول عمر په زندان کې پروت دی. داسې برېښېده لکه چې د قافلې په سالار ستر کوم غر را ناست وي. د قافلې مشر په لږه شیبه کې مهروز له ځانه سره یو ځای راوست. مهروز ترې په لاره کې بیا وپوښتل چې هغه ولې شاهي سپور وربللی دی، خو هغه دومره ویرولی و چې د مهروز د هیڅ پوښتنې ځواب یې نه ورکاوه، بلکې هغه یې له لاسه نیولی و او راښکوده: سرداره، زما آقا، تر لږه خو راته ووایه چې زما ګناه څه ده؟ ته هغوی ته زما په باره کې څه ویلی دي تر څو ما ته هم په ځواب ویلو کې اساني پیدا شي؟ د مهروز پوښتنې ډېرې معقولې وي. په دې خاطر ورته د قافلې مشر وویل: دا ټول مصیبت ستا له لاسه راغلی. ته داسې منحوس انسان چې ټوله قافله دې په غم ککړه کړې ده. ما هغوی ته ستا په اړه هیڅ نه دی ویلي. اخر ما ته ستا په اړه معلومات د کومه شو؟ ما ته معلومه نه ده چې څه دې کړلي چې سزا یې نن موږ ټولو ته را رسیږي او ستا سره موږ هم په اور کې ولاړ یو. د قافلې مشر په داسې حال کې چې مهروز یې د سردار تر مخه وړاندې کړ وویل: دا هغه بدبخته مهروز ده چې ټول په مصیبت کې راښکېل کړي یو. سردار تر ډېره پورې مهروز د سر نه تر پښو پورې وکتلو. بیا یې خپل یو سپور ته وویل. مشر سردار ته ورغږ کړه. مهروز له ځانه سره وویل: ولې زه نیول شوی یم؟ دا لوی سردار څوک دی؟ آیا زما راز را برسېره شوی دی او چا دا راز را برسېره کړی دی؟ هغه خو تر اوسه پورې د خپل ځان په اړه هم هیڅ نه دی ویلي او نه یې چاته په دې اړه خوله پرانستې ده. مهروز د ډول ډول خیالونو فکرونو په جال کې راښکېل شوی و. هغه په همدې خیالونو کې ډوب ولاړو چې تر شای چا په اوږه لاس کې خود.
درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره اتمه برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. نهمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو: د مهروز جسم ټول په لړزې شو. دا به څوک وي چې لاس یې زما د ښي اوږې پورې راورسېد، خو همت یې نشو کولی چې مخ ور واړوي او شاته وګوري. خو په دې فکر کې شو چې هسې نه د هغه په اوږې ایښودل شوی لاس د هغه مرۍ ته راونه رسېږي. اخر مهروز زړه کلک کړ او سر یې په زور سره راوګرځاوه. شاته یې په کتلو سره په مخ کې ړونتیا را پیدا شوه. هو ته، زه خو ډېر اندېښمن شوی وم. مهروز غوښتل چې د هغه سره غاړه ورکړي، خو په دغه وخت کې غوږو ته سخت حکم ورسېد: خبردار، د خپل ځایه د خوځېدو هڅه ونه کړي، او که نه. مهروز لکه د بوت په څېر درېدلی پاتې شو. بیا یې وویل: رټکټ یاره، دا څه ټوکې دې پیل کړي دي؟ ته تر اوسه پورې چېرته وې؟ ما خو ستا په انتظار د شپې خوراک او څښاک هم ناوخته وکړ. رټکټ ورته په زهرجنه خندا کې ویل: مهروزه، په خلاصو غوږونو یې واوره. هغه څه مې چې درته ویلو هغه بلکل رښتیا دي. زه پخوا هم شاهي جاسوس وم او اوس هم شاهي جاسوس یم. ما هلته په سرای کې د نوملیکنې ملازمت په دې خاطر خپل کړی و تر څو ستا په څېر په چالاکه خلکو کلکه څارنه وکړی شم. خو ته ډېر چالاکه وې. تا د خپل ځان په اړه ما ته هېڅ ونه ویل. مهروز ورته په خوشامندۍ وویل: رټکټه دوسته، زه بلکل یو معمولي انسان یم. زما په اړه درته د هېڅ ډول فکر کولو اړتیا نشته. رټکټ د مهروز خبره ورپرې کړه. مهروزه، چپ شه. دا چې ته څوک او د څه لپاره تلباشر ته راغلی، د هغې د یوې خبرې څخه پوره خبر یم. بیا رټکټ تر خپل لاس لاندې افرادو ته وویل: دا شخص ونیسئ او د سامانونو سره یې زما دفتر ته راولئ، خو په ساتنه کې به یې پوره احتیاط کوئ. دا چې رټکټ څوک و، په دې اړه مهروز په یقین سره څه نشو ویلی، خو هغه په دې یقیني شوی و چې هغه د شاهي جاسوسۍ محکمې سره دومره ژوره اړیکه لري چې په حکم قافلې هم تم کېدی شي او د قافلې مسافر پرته له کومې خبرې زنداني کولی هم شي. مهروز یوې لویې حویلۍ ته ورساوه. څرګنده شوه چې دا د رټکټ دفتر دی. ډېر ښایسته دفتر و. داسې معلومېده چې رټکټ جاسوس نه بلکې د دې ښار مشر دی. مهروز ټوله ورځ د دفتر په یوې کوټې کې زنداني وساته او ماښام یې د رټکټ تر مخه وړاندې کړ. رټکټ ترې په ډېرې دبدبې سره پوښتنه وکړه: نوم دې څه دی؟ مهروز. په کومو نومونو جاسوسي کوي؟ مهروز ورته په ورانه خوله ځواب ورکړ: زه جاسوس نه یم. ته په غلط فهمۍ کې پرېوتی. د جابر د کلا څخه په کومه میاشت او کومه ورځ راوتلی. د مهروز ټول وجود په رپېدو شو او فکر یې وکړ چې راز یې را برسېره شوی دی. رټکټ د هغه د ځواب د انتظار پرته په خبرو پیل وکړ: زه به یې درته ووایم. زموږ د پادشاه جولسین په حکم امروزه د جابر کلا ته تللې وه. د عمادالدین زنګي د وژلو وروسته امروزه په غلطۍ کې ټوله پیښه د مروان د کلا ساتونکي ته بیان کړې وه. د همدې پیښې په پیلو کې مروان امروزه ونیوله او زندان ته یې واچوله. پادشاه د هغې په نیولو ډېر قهرېدلی و او شبلې ته یې حکم وکړ چې سم د لاسه امروزه راخوشي کړي او دربار ته یې راولي. شبلې د خپلې چالاکۍ هنر له مخې په یوه اونۍ کې دننه امروزه آزاده کړه او دربار ته یې راوستله. رټکټ تم شو او د مهروز په لورې وکتل او بیا یې وویل: آیا ته د دې ټولو خبرو څخه انکار کولی شي؟ په هر صورت زه ستا د انکار کولو پروا نه لرم.
د هغې نه وروسته د امروزه د تیښتې په اساس د جابر د کلا ساتونکی ډېر په ویره کې شو. هغه ټولو خواو ته جاسوسان ولېږل چې د هغو جاسوسانو څخه ته یو هم یې. د مهروز سر د پښیمانتیا څخه ټیټ شو. هغه ته د دې خبرو څخه د انکار کولو جرأت هم نه و. ریډ کټ ورته په خندا کې ویل د تاریخ څرخ په ګرځېدو راغلی مهروزه. لومړی مادودین زنګي له منځه ولاړ او اوس د الریحا په لور بیرته تګ دی. د دې وروسته به په حلب او موصل هم حمله وکړل شي. بیا به داسې وخت راشي چې د شمال څخه تر جنوبه پورې به ستر ځواکمن عیسوي حکومت قیم کړل شي او موږ به د هغې دایره ان تر مصر پورې وغځوو. مهروز په ټیټ اواز وویل ریډ کټه ته صحیح خبره کوي. ته پخوا هم ریښتونی وي او اوس هم ریښتونی یې. خو زه بې عقله وم چې ستا د خبرو تر اغېز لاندې راغلم. سمه ده، ما ته باید د خپلې غلطۍ سزا راکړل شي. د نن سبا جاسوسان د دښمنو هیوادونو د حالاتو څخه د خپل هیواد مسؤلین خبروي. اوس دا جاسوسي د انسانانو څخه پورته تر سیارو پورې رسیدلې ده. د یوه هیواد جاسوسي سیارې د بل هیواد عسکري مهمو مراکزو عکسونه او انځورونه اخلي. پخوا زمانو کې به هم همدا ډول پروګرام جوړېده. نن وخت خو سیارې خپل کار کوي. خو د دویم شاه جولسین چې اصلي نوم یې جولسین کورتي و، ښکلې او مرصفت امروزه د جابر په کلا کې کوم کار نه و چې نه یې ترسره کړی. له یوه اړخه یې د امیر عمادالدین زنګي ډېر باوري غلام او خواجه یارکتش سره سازش وکړ او امیر عمادالدین زنګي د همغوی په لاس واژه. د بل اړخه یې هڅه وکړ چې په څه ډول د کلا حاکم مروان او د عمادالدین د زوی نورالدین زنګي ترمنځ د جنگ لپاره لاره هواره کړي. دا د هغوی دواړو نیکبختي وه چې هغوی حالات داسې کنټرول کړل چې د جنگ په ځای سولې او امن ته لاره ورکړه. او کنه امروزه خو د هغوی د جنګولو لپاره ټولې لارې را یوځای کړې وي. د جابر د کلا د حاکم مروان او نورالدین زنګي په څیر امروزه هم د بخت خاونده وه چې د جابر په کلا کې د بندي کېدو وروسته ژوندۍ راووتله او د جولسین بادشاه چارلاکو جاسوسانو هغه د زندان څخه سلامت راوویستله. او کنه د کلا حکمران پریکړه کړې وه چې امروزه به له منځه وړي ترڅو د داسې خطرناکو ښځو د فتنو څخه د اسلامي هیوادونو مشران خوندي پاتې شي. یا یې غوښتل هغه نورالدین زنګي ته ورحواله کړي ترڅو امروزه د عمادالدین زنګي په قتل کې د لاس درلودو په خاطر په دار وخېژول شي. درنو اوریدونکو، امروزه جولسین بادشاه ته ډاډ ورکړی و چې امیر عمادالدین زنګي د همغې په هڅو وژل شوی. یو علت خو یې دا و، بل یې د شاه د وراره شاهزاده ترتوس او د شبلې ترمنځ د عشق او محبت شتون و. د دې اړخه هم شاه په دې دواړو خویندو باندې ډېر مهربانه شوی و. که څه هم شاهزاده ترتوس یو عاش انسان و، خو په بهادرۍ او زړورتیا کې بې مثاله وګړی و. د دې ترڅنګ هغه ډېر بد دماغه هم و. په همدې خاطر د الریحا په لور تلونکی هیات څو ځله تم کړل شوی و. شاه جولسین ته د ارمني عیسویانو له اړخه یو پیغام راغلی و چې په هغې کې ترې غوښتنه شوه چې که چیرې هغه د الریحا په لور د راتللو هڅه وکړي نو د هغه ځای ټول عیسوي اوسېدونکي به یې ملاتړ وکړي. پیغام را لیږونکي هماغه ارمني عیسویانو چې په اصل کې تاجران وو، خو د خپل اکثریت له مخې په هره خبره او معامله کې لاس را اوږدوه. دایمن د همدې ارمني تاجرانو یا د هغوی د ګوند لارښود وو. کوم وخت چې امیر عمادالدین زنګي په کورنیو شخړو کې راښکېل شو نو هماغه وخت د شاه جولسین عیاشانه طبیعت زور واخیست او د الریحا د سخت ژوند پرېښودو ته یې اړ کړ
او د ګرمې سیمې څخه یخې سیمې تلباشر ته تللو ته مجبور کړ. د الرهانه د راتلو په وخت کې شاه جلسین د خپل حکومت واګې همدې ډایمنډ ته په لاس کړي. د ارمانیا ټول عیسویان د ډایمنډ تر حکم لاندې وو. په دې خاطر د تلباشر په لور د شاه د تللو وروسته تر یو وخته پورې ډایمنډ په الرها باندې حکمراني کوله. خو امیر عمادالدین زنګي د الرها څخه د شاه جلسین د تللو د خبر سره سم په ډیره پټه توګه خپل ځواکونه سره راټول کړل او شپه ورځې د توپان په څیر سفر وکړ او الرها ته ځان راورساوه. ډایمنډ د امیر د دغسې ناڅاپه په راتلو او حملې څخه سخت ورخطا شو. د ارمانیانو ګڼ شمېر خلک په دې وخت کې د الرها نه بیرون وو. هغه سم د لاسه ټولو خلکو ته حکم وکړ تر څو دننه کلا ته ورنوځي او همالته ځانونه کلا بندي کړي. خو د شهید امیر عمادالدین زنګي د سختو حملو له مخې د کلا دیوالونه ونړول شول. د امیر پله درنه شوه او ډایمنډ مجبور شو چې سولې ته غاړه کېږدي. د الرها د صوبې تفصیل په هغې د ولکې کولو داستان د الرها د فاتح په کتاب کې په پوره توګه ذکر شوی دی. د امیر عمادالدین زنګي په ژوند کې شاه جلسین جرأت ونه شو کولی چې د الرها په لور سترګې راپورته کړي. هغه د امیر په ژوند کې همالته په تلباشر کې لکه بندي پاتې شوی وو. خو کله چې د مسلمانانو دغه ستر مجاهد ووژل شو نو جلسین بادشاه هم خپل ملا وګروله. الرها په شمال کې د عیسویانو ستر مرکز و چې د لاسه په ورکولو یې د جلسین ملا ماته کړې وه. خو اوس یو ځل بیا قدرت د هغه لپاره میدان پاک کړی و. په همدې خاطر یو ځل بیا د عیسوي اکثریت د مشر ډایمنډ سره اړیکې کلکې کړې. که څه هم شاه د زړه نه ډایمنډ نه خوښاوه ځکه چې هغه د امیر عمادالدین زنګي په لاسو ماتې خوړلې وه او د هغه سره یې سوله کړې وه او د الرها کلا یې هغه ته ورحواله کړې وه. خو د همدې عیسوي اکثریت د مرستې پرته یې په الرها د ولکې کولو تصور هم نشو کولی. د الرها ډایمنډ هم همدا غوښتل چې شاه جلسین یو ځل بیا حمله وکړي او الرها ولکه کړي تر څو عیسویان د مسلمانانو د غلامۍ څخه خلاصون ومومي. حال دا چې تاریخ دا ډاګزوي چې په الرها د ولکې کولو وروسته امیر عمادالدین زنګي هلته د جنگ د نښو نښانو د ورکولو لپاره د الرها د نوي تعمیرولو حکم کړی. ان تر دې چې کومو عبادت ځایونو ته زیان رسېدلی و د هغې د تعمیر او مرمت کولو لپاره یې د خپلې خزانې نه پوره رقم تخصیص کړی و. د الرها سره د سولې شرایط هم ډیر نرم و. خو د امیر د شهادت سره سم هغوی یو ځل بیا د شاه سره سر خوځول پیل کړل. خو تر اوسه دا خط و کتابت ټول په پټه ترسره کېده. څرګنده ده چې د خط و کتابت څخه په عامه توګه هماغه معاملات ترسره کېږي چې ځواب یې په هو یا نه وي. خو د الرها په اړه د راکړې ورکړې مسله وه. ډایمنډ خپل ارمني عیسوي اکثریت د کلا څخه بیرون راویستلی و او د بهار یې آباد کړی و. دغه ښار د کلا څلورو خواو ته غځېدلی و. مسلمانان د الرها په کلا باندې واکمن وو خو د ښار حاکمیت یې ډایمنډ ته پرېښی و. په دې اساس ډایمنډ په دې خبره کې حق په جانب و چې وایي د الرها ښار د هغه په ولکه کې دی. هغه جلسین ته د الرها د ښار د ورتسلیمولو په اړه د هغه څخه ستره غوښتنه کړې وه او هغه غوښتنه د تلباشر حکومت ډایمنډ ته ورکول وو. ډایمنډ همدا شرط ایښودی چې هغه به د الرها د ښار او کلا په تسلیمولو کې د شاه سره پوره مرسته وکړي په دې شرط چې هغه د تلباشر په خپلواک حاکمیت باندې د ډایمنډ حق ومني. دا مسله د خط و کتابت په واسطه نشو حل کېدی. جلسین په یو لیک کې ډایمنډ ته د تلباشر د نایب السلطنت کېدو وړاندیز کړی و. د هغې تفصیلات لا تر اوسه پورې نو بیان شوي. په دې لړ کې شاه امروزیه او شبلې دواړه خویندې انتخاب کړې وي تر څو الرها ته ولاړې شي
او هلته د خبرو اترو مسله مخته بوځي. هغه ډېر عجیب او غریب وختونه وو. خلکو به خپل عیش و عشرت په عامه توګه اعلانوه. پادشاهانو ته به یې ښایسته نجونې د وینځو په څیر په تحفو کې ورکولې. خلکو به خپلو پادشاهانو ته د هغوی د خوشحالولو لپاره ښایسته وینځې د هغوی خوبځایونو ته وړاندې کولې. عیسویانو ته د هغه عشرت پالنې عبادت درجه ورکړې وه. حال دا چې په خپله د عیسویت په دین کې عیاشي ممنوع ګرځېدلې ده. د الرها پخواني حکمران جولسین په طبیعت کې عیاش انسان و، خو ډایمنډ په دې لړ کې د شاه څخه څو قدمه مخته و او شاه جولسین په دې خبره ښه پوهېده. نو هغه وخت چې د الرها د بیرته ترلاسه کولو په وخت کې د شاه جولسین او ډایمنډ ترمنځ خط و کتابت پیل شو، نو دواړو یو بل ته د ښایسته نجونو د ورکولو وړاندیزونه وکړل. شاه جولسین ډایمنډ ته په اشاره کولو سره ولیکل چې که چیرې په اسانۍ سره یې الرها شاه ته تسلیم کړی شو، نو هغه به ډایمنډ ته د تحفې او انعام په توګه داسې څه ورکړي چې ډایمنډ به پرې ډېر خوشحاله شي. ډایمنډ ډېر مکار انسان و. هغه په هر صورت د خپلو کړنو پوره قیمت غوښت. په دې خاطر یې له یو اړخه د الرها په بدل کې د تلباشر خپلواکه حکومت غوښت او بله غوښتنه یې دا وه چې د تلباشر د حکومت ترڅنګ ورته د تلباشر سپوږمۍ یعنی شبلي هم په تحفه کې پرېږدي. شاه جولسین ته د خپلو کړنو په خاطر د شبلي قربانول دومره ستونزمن کار نه و، خو هغه د شاهزاده ترتوس او شبلي د مینې څخه هم خبر و. که چیرې هغه د ډایمنډ سره د شبلي د ورکولو ژمنه کوله، نو د دې څخه په راتلونکي کې یو بل پرلپسې جنګ نښت. ځکه شاهزاده دا نشو منلی چې محبوبه دې په دواړو لاسو ډایمنډ ته ور حواله کړل شي. شاه جولسین په تذبذب کې و، نه پوهېده چې د کوم تدبیر څخه کار واخلي تر څو ډایمنډ هم خوشحاله کړي او شاهزاده ترتوس هم ناراضه نه کړي. دا مسله دومره نازکه وه چې د خپل کوم سلاکار سره یې هم پکې مشوره نشو کولی. خو وخت یې له لاسه ووت. اول الرها ته د یوه هیات لیږل ورته ضروري و. شاه جولسین ته یې جاسوسانو دا خبر ورکړی و چې د مواصل د امیر عمادالدین زنګي د وژلو وروسته د مواصل حکومت اوس په 2 برخو ویشل شوی. په خپله په مواصل کې د امیر عمادالدین زنګي ستر زوی همالته د مواصل حاکم پاتې دی او دویم زوی نورالدین زنګي ته حلب امیر ټاکل شوی. هغه ته دا اطلاع هم ورکړل شوه چې د هغه دغه دواړه زامن یو د بل د پښو وهلو پسې دي. د مواصل او حلب لوی سرداران د دواړو ورونو ترمنځ د کشمکش د راپیدا کولو هڅې کوي. په دې خاطر د دې ډېر امکان شته چې د دواړو ورونو ترمنځ کورنۍ وینه تویونکي جنګ پیل شي. پایلې به دا شي چې د مواصل او حلب دواړه حکومتونه به کمزوري شي او عیسویانو ته به یو ځل بیا د سر د راپورته کولو لپاره زمینه برابره شي. جولسین غوښتل چې د شاهزادګانو د دې اختلاف څخه ګټه پورته کړي. هغه خو نور ډېر څه هم غوښتل، خو په اوسني وخت کې دا د هغه لپاره طلایي چانس و چې ژر تر ژره په الرها باندې ولکه وکړي تر څو د تیرو بدنامۍ او داغ هم پرېمنځي او د نوي سره خپل وقار او عزت په ځای کړي. کله چې شاه ته د مشورې کولو بل څوک په لاس ورنغی، نو امروزه یې راوبلله. هسې خو امروزه هر وخت شاهي محل ته تلله او راتلله او ټول په دې پوهېدل چې امروزه جاسوسه ده او شاه ترې په دې لاره کې ډېر کار اخیست. ځینو خلکو دا شک هم کوه چې امروزه د شاه د خلوت ځای او ښایست هم دی. د امروزه نقش او نقار هم همداسې و او لکه څنګه چې ورته د شاهي حرم ارځای ته د ورتللو حق ورکړی و، هغې دغه حق څنګه چې خوښه وه هماغسې استعمالولو. د شاه جولسین له اړخه شاهي محل ته د داسې کم رتبه وګړي رابلل خلک په شک کې واچول
شاه خپلې خاصې کنیزې ته حکم وکړ چې مروزه له ځانه سره راولي. همدغه څه د محل دننه او بهر یوه هنګامه جوړه کړه. شاهي ملازمین په دې وپوهېدل چې شاه ډېر وخت خپل جاسوسان محل ته راغواړي او د هغوی سره په ځان ته ځان خبرې کوي. خو د امروزه خبره د نورو څخه مختلفه وه. کله چې امروزه راوبلله نو شاه خپلې خاصې کمرې ته ولاړ او تر شا یې کنیزیانو او غلامانو ته د نفرت او کرکې په سترګو وکتل. هغوی ته یې دا ډاګزوله چې تاسې د غلامۍ په بستره پیدا شوي یاست او د همدې غلامۍ په کفن کې به د قبرستان په ورانو ویجاړو کې خاورو ته هم سپارل کیږئ. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول خاصو مینوالو، دا وه د یاد داستان 9مه برخه. دا چې په راتلونکې 10مه برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو هغه به په راتلونکې 10مه برخه کې ورو. خو په همدې ځای دننه زه ایمن الدین نیکمل اجازه غواړم تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.